سږکال په هیواد کې د غنمو 4.9 میلیون مټریک ټنه حاصلات راټول شوي دي. افغانستان د نړۍ یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د کرنې سکتور یې د صنعت او خدماتو ترڅنګ د کورني نه خالص تولید مهمه برخه جوړوي. د هیواد زیاتره وګړي په کرنه او مالدارۍ مصروف دي او د ډیری کورنیو عواید د کرنې له برخې څخه تأمینیږي. د افغانستان اسلامي امارت د کرنې سکتور اهمیت ته په کتو د نورو سکتورونو ترڅنګ د دغه سکتور لا پرمختګ په خپلو کاري لومړیتوبونو کې نیولی دی. اسلامي امارت د غنمو حاصلاتو د زیاتوالي په برخه کې د بنسټیزو کارونو او اسانتیاوو لکه پر بزګرانو د 70,000 ټنه اصلاح شوو تخمونو ویشل، د کرنیزو کانالونو بیا رغونه او جوړول، پر بزګرانو د کیمیاوي سرې ویشل، د هیواد په مختلفو برخو کې د اوبو کوچنیو بندونو جوړول، د کوکنارو کرکیلې بندیدل او د بدیل معیشت په توګه د غنمو کرل، پر بزګرانو د کرنیزو درملو ویشل، بهر ته د غنمو د قاچاق مخنیوی، په کور دننه د غنمو ساتلو لپاره د سیلوګانو فعالول، له بزګرانو څخه په مناسبه بیه د اضافي غنمو پیرل او له پرمختللې ټکنالوژۍ څخه استفاده هغه هڅې دي چې په دې برخه کې لومړیتوب ورکړل شوی دی. همدا لامل دی چې سږکال د هیواد په کچه د غنمو په حاصلاتو کې 14 سلنه زیاتوالی راغلی دی. په روان لمریز کال کې د هیواد په کچه په 2.14 میلیون هکټاره ځمکه غنم کرل شوي وو چې د تیر کال په پرتله د کار په ځمکه کې 6 سلنه زیاتوالی راغلی دی او په پایله کې 4.9 میلیون مټریک ټنه د غنمو حاصلات راټول شوي دي. د غنمو دغه حاصلات تر ډیره د هیوادوالو اړتیاوې پوره کولی شي. جوړې بدې شاړې کړم ښایسته به دې سوچن